د غړي ځاله ناول دویمه برخه. یو مازدیګر دروازه وټکېده. ورغلم. د وره تر قات مې ور وکتل. ډنګر ګیرخلیلی سړی ولاړ و. قرقوله یې په تندي ایښې وه. ویل چې د کور مالک یم، کرایه غواړم. وخت مې ترې وغوښت، خو د په ډېر احترام راته وویل چې د تېرې میاشتې کرایه هم در باندې پاتې ده. بله خبره یې ونه کړه. روان شو. په حویلۍ کې حیرانه ودرېدم. د خرڅلاو لپاره مې څه نه لرل. د سرو زرو بنګړي او ګوتمۍ مې لا د واده په اوله میاشت میړه په قمار کې بایللي ول. کوټې ته لاړم. تلویزیون ښه و، خو ماته المارۍ او د پیسو په رابر تړلی زوړ خراب موبایل په 500 افغانیو هم نه ارزېدل. د بله کوټې دروازه مې خلاصه کړه. غالۍ هم یو څه راته جوړول، خو په ګوتو مې حساب وکړ. 1000 2 3 زره. تلویزیون ته مې 8 زره قیمت ورکړ، خو غالۍ یو ځای پینه درلوده. که مې بخت بیداري کړې وای نو 15 زره ښې وې. چادرې مې پر سر کړه. له تلویزیون سره له کوره ووتم. ما 8 کاله په شور بازار کې تیر کړي ول، خو له خپلې کوڅې هاخوا نه وم بلده. میړه مې له کوره وتل بد ګڼل. د واده په اولو کې مې د کوڅې له سر دوکانونه اورلګید راوړ. میله مې تیل را باندې وپاشل. د هماغه اورلګید دانه یې بله کړه. قسم یې ویست چې له کوره 2 ځل ووتې، په دې به دې ژوندی پرېنږدم. اوس یوه خوا هم نه رامعلومېده. په تنګو کوڅو کې روانه وم. د ماشومانو را پام شول. مردکې یې پرېښودل. ټوکې یې را باندې کولې. ویلې چې خاله کوم فلمونه دې خوښېږي. پاک نه راته کوي. په دې خبرو روږدی وم. عادي راته ایسېدې. په پوښتنه جادې ته ووتم. د مستعملو شیانو د پلورلو کوڅه مې پیدا کړه. 2 کسانو ته ودرېدم. تلویزیون یې رانه ارزانه غوښت. ویل یې دا د غلا مال دی، په ارزانه یې اخلو. قسمونه مې وخوړل چې همدا تلویزیون مو کال مخکې په 13 زره اخیستی، خو نه یې منله. بېرته مې اول سړی ومن. د 4 زره راکولې. په ګټه کې د غلا خبره نه وه. ور مې کړ. غرمه مې ماشومان له مکتبه راغلل. لورکۍ مې وار له واره د تلویزیون کوټې ته ورمنډه کړه. دې یو سریال کته. هغه ترې قضا شو. بېرته اشپزخانې ته راغله. تلویزیون یاد نه کړ. زړه یې نه درلود. اولادونه مې هم داسې عادت شوي ول. دوی هېڅ وخت د پوښتنې اجازه نه لرله. همالته مې کچالو په قاب کې ورته واچول. لور مې خوابدې وه. ډوډۍ یې نه خوړه. پوهېدم چې په زړه کې یې څه ورګرځي. تلویزیون نه و. لنډه مې وپوهوله چې تلویزیون مې خرڅ کړی لورې. د نجلۍ په سترګو کې اوښکې راوغړېدې. ولاړه شوه. په غوسه مې ورته وویل چې کښېنه. دې منډه واخیسته. پسې ورغلم. په کوټه کې مې تر څڼو ونیوه. بېرته مې اشپزخانې ته راوسته. دسترخوان ته مې کښېنوله. د لوښو د مینځلو په وخت کې مې تر څنګ ور وکتل. خوله یې پټه وه. ژامې یې نه خوځېدې. له سپېرو شونډو یې د سپېرې وچې ډوډۍ سپېره وړه څنډه راوتلې وه. له غټو تورو سترګو یې دانه دانه اوښکې روانې وې. اجازه مې ورکړه. دا چټکه له اشپزخانې ووته. همالته کېناستم. سر مې په زنګنو کېښود. ومې خندل. په زوره مې وخندل. دومره په زوره چې په پتناسه کې ایښې پیالې ولړزېدې. بیا مې یو دم وژړل. د زړه له اخلاصه مې وژړل. په چیغو چیغو مې وژړل. د کلونو زړه مې تش کړ. باک نه راته چې ګاونډیان به څه ووایي. زوی او لور مې په وره کې راته ولاړ ول. دواړو ژړل. په زړه کې راتېره شوه. طاهرې اولادونه به دې هم ستا غوندې وي. بېرته مې خپل ځان ته ځواب ورکړ. نه، اولادونه به مې زما غوندې نه وي. لور ته مې اشاره وکړه. راغله. په غېږ کې مې ونیوله. لور مې یو دم وژړل. بښنه یې وغوښته. وروسته مې دواړه کېنول. خبرې مې ورسره وکړې. خپله مجبوري او د کور کرایه مې یاده کړه. د دوی نظر مې وپوښت. زوی او لور مې حیران راته کتل. له دوی سره تر اوسه چا د کور خبره نه وه شریکه کړې. یوازې امر پرې شوی و چې څه کوئ او څه مه کوئ. یوه هفته وروسته د کور خاوند بیا راغی. سهار و. ماشومان مکتب ته تللي وو. د دروازې له شا مې خبرې ورسره وکړې. د 1 میاشتې کرایه مې د وره له چورۍ ور وویسته. 3 زره وې. خو د 2 میاشتو پیسې یو ځای غوښتې. ور یاده مې کړه چې په کور کې یوه غالۍ لرم. بده نه ده چې په وړلو ارزي. خو د نغدې پیسې غوښتې. هغه یې نه اخیسته. دی لومړی په ادب را سره غږېده. ویل چې 3 اولادونه مې دي. له پیسو پرته یې ژوند سخت دی. خو وروسته یو دم جدي شو. اخري خبره یې دا وه چې یا به تر سبا سهاره کرایه را پوره کوي او یا به له کوره وځي. ورځ مې په چرتونو تېره کړه. شپه هم نارامه وم. کرایه به مې له کومه کوله. چیرې به تلم. نه پوهېدم څه وکړم.
سهار دروازه وټکېده، زړه مې پرېوت. په ویره ورغلم، ارامه شوم. په کوڅه کې ماشومانو کرکټ کوو. توپ یې زموږ حویلۍ ته رالوېدلی و. اول وار نه و. پوه مې کړل چې د کرکټ لپاره بل ځای پسې وغواړئ. زړه مې ډاډه شو. د کور خاوند نه و. 10 بجې بیا دروازه وټکېده. دا وار مې د کوڅې ماشومانو ته غوسه راغله. په بیړه مې دروازه خلاصه کړه. ژر مې په لوس مخ او خلاص ټټر ټیکری راکش کړ. بیرته مې دروازه پورې کړه. د کور خاوند و. بخښنه مې ترې وغوښته. ومې ویل چې د کور کرایه مې نه ده پیدا کړې. دی یوه شېبه غلی و. وروسته یې غالۍ یاده کړه. خو ما ورته وویل چې اوس په کور کې څوک نشته، مازدیګر راشه. د خپل مصروفیت یاد کړ. ویل چې بیا نشم راتلی، مصروفه یم. ویل چې ښار ته ځي. زړه نازړه وم، خو آخر خپله مجبوري را باندې زوروره شوه. سړی حویلۍ ته راغی. په بیړه مې کوټه ور وښوده. زه په کوڅه کې ودرېدم. وارخطا وم. خو ښه و، په کوڅه کې یوازې له یوه خړ پراته سپي بل څوک نه و. سپي مې پرده کوله. سړي له هماغه ځایه را باندې نارې کړې چې غالۍ ډېره زړه ده. زړه مې خولې ته راغی. خدای مې کول چې په کوڅه کې د کومې زړې لرګینې دروازې خوله خلاصه نه شي. سړی ناوخته شو. ناره مې پسې وکړه. د څنګ ګاونډیان پوهېدل چې تر 12 بجو یوازې یم. دوی په دې هم خبر ول چې هیڅ خپلوان نه راځي ورته. په بیړه برنډې ته وختم. له کړکۍ مې ور وکتل. سړی په تاخچه کې ناست و. په موبایل کې یې ګوتې وهلې. کړکۍ مې ور وټکوله. پوه مې کړ چې کور پرېږدي او ووځي. خو د دروازې د خلاصېدو په وخت کې زما لوس مخ او خلاص سپین ټټر کار کړی و. د یوازې راته خندل. بې باکي یې کوله. د کوټې په وره کې ودرېدم. خوله مې جینګه کړه. خواست مې ورته وکړ چې د خدای ومنه، مې بې پردې کوه. خو خدای یې څه کوه. زما د عزت د لټولو لپاره ولاړ و. قرآن مې ورته راواخیست. ور ویې هم نه کتل. د غالۍ پچکه یې واړوله. ویې ویل چې د اخیستو وړ نه ده. ورته ومې ویل چې چغې وهم، خو چغې هم نشم وهلی. دی مې ډاروه. په چغو مې خپل تاوان و. خلک خبرېدل. ګاونډیان راتلل. کمرداره نه وی. دې پردي سړي به زما په کوټه کې څه کول. ومې ژړل. سړی په ډېرو نخرو له حویلۍ راووت. د خدای مې ډېر شکرونه ادا کړل چې سړی له کور ووت. دومره زړه مې نه درلود چې کوڅې ته غاړه ور اوږده کړم. یوه شېبې پورې د دروازې شاته کېناستم. زړه مې دربېده. بیا مې دروازه بنده کړه. شکر مې وویست. د دروازې تر مخ یوازې خړ سپی ولاړ و. بل څوک شکر نه و. پوه نه شول څوک. بل سهار بیا راغی. له کوڅې را سره غږېده. خبرې یې مؤدبې وې. نه یې کرایه یاده کړه او نه یې له کوره د وتلو خبره په خوله راوړه. برعکس بخښنه یې وغوښته. ویل یې چې خپل کور دې دی، له کرایې پرته پکې پاتې کېدی شي. دې له اورېدا مې زړه خوړ. 2 ورځې ووتې. سړی رانغی. په 3م مازدیګر دروازه وټکېده. ما په ګازي تبې پاستې پخول. زوی مې ور ووت، خو بیرته په یوه خوا کوږ راغی. په لاس کې یې له مایو غوړو ډکه 15 لیتره بوشکه نیولې وه. په حیرانۍ مې ورته وکتل. د په خوشحالۍ را یاده کړه چې بوره چاکلیټ او پلاستیکي کڅوړه کې ایښې شین چای هم شته. یوه قرقولۍ والا راوړل. په حویلۍ کې یې کېښودل. په بیړه انګړ ته ووتم. دروازه مې خلاصه کړه. د کوڅې په سر کې یو ماشوم یو خیرن توپ په لاس کې نیولی و. د پلاستیک ډپه مې واورېده. د زوی یو بغور مې پورته راختلی و. ګوته مې پې خوله ور دننه کړه. چاکلیټ مې ژوندی له خولې راوویست. بیرته مې په کاغذ کې ونغاړه. په خلطه کې مې واچوه. زوی مې په لندو سترګو راته کتل چې ولې دې ما د خولې چاکلیټ ویست. سودا 2 ورځې لمر ته پرته وه، خو د سړي ترک نه لګېد. 3م سهار بیا دروازې ته ور ووتم. ورو مې نیمکښه کړه. اول د تیزې سپېرې بوی راغی. بیا مې د سړي خلاصه اوږه خوله ولیده. خندل یې. سودا مې ور ویسته. مننه مې ترې وکړه. ومې ویل چې تر موږ نور ډېر غریبان شته، هغوی ته یې یوسه. دروازه مې پورې کړه. خو برنډې ته لا نه وم رسېدلی چې بیا مې ټک ټک واورېد. غوسه راغله. همالته ودرېدم. دا ځل د بندې دروازې لاس ته یې ټیټ شو. زړه مې خولې ته راغی. پښو مې پړک واخیست. کېناستم. یوه شېبه د دروازې لاس ته یې ټیټ پاتې و. وروسته بیرته خپل ځای ته ورغی. غرمه بیا دروازه وټکېده. ډاډه وم اولادونه مې له مکتبه په 12 بجو راتلل.
دروازې په قلب کې کیلۍ لا سمه نه وه تاو شوې چې د دروازې درنه پله تیزه را باندې راغله. سړي وار له واره په غېږ کې ونیولم. واڼې مې ووتې، ټول بدن مې بې حسه و. د مې په خوله لاس کېښود. سړی له مټه زورور و. په ډېر مشکل او سختي مې ځان ترې خلاص کړ، خو سړی په بیړه بېرته له دروازې ووت. په قلب کې مې کیلي تاو کړه. همالته کېناستم. ومې ژړل او لا مې پسې وژړل. په کوټه کې پړمخې پرېوتم. یو وخت مې ناره واورېده. ګاونډی و. د دیوال له سره یې زما نوم اخیست. طاهرې، اولادونه د سره لمر ته ولاړ دي. دروازه ورته خلاصه کړه. ور ووتم. دروازه مې خلاصه کړه. لور مې په لاس کې وړه ډبره نیولې وه. دواړو په حیرانۍ راته کتل، خو ما هېڅ نه ویل. ان ډوډۍ مې هم په پټه خوله ورکړه. بېرته کوټې ته لاړم. په زړه کې مې اور بل و. نو دومره چور کوټې ځای نه راکوه. په حویلۍ کې سره لمر ته کېناستم. خړو خاورو ته مې کتل. یو وخت مې یو دم ټوپ کړل. ور ومې کتل. لور مې زما له اوږې لاس پورته کړ. نجلۍ په وارخطايي وویل، ادې لمر دی ناروغه کېږي. په غېږ کې مې ونیوله. ومې ژړل. په زوره مې وژړل. دې وچه سترګې راته نیولې وې. مازدیګر بیا دروازه وټکېده. د کور خاوندو بخښنه یې غوښته، خو دا ځل ما ورته وویل چې د شپې 1 بجه درته ماتله یم. زما د دې خبرې په اورېدو سړی ډېر خوشحاله شو. اول یې زما د غټو سترګو صفت وکړ، وروسته یې په هیجان زما د عزت قیمت وټاکه. ویل چې 1 ساعت را سره تیر که، د 1 کال له کرایې بېغمه ووسه. ماسخوتن مې د کوچنیانو کتابچې ور ټولې کړې. دوی کورنۍ وظیفه لیکله. ویل چې معلم مو وهي، خو ما ور یاده کړه چې 1 ورځ مو دی، بیا نوي لیکلي خیر دی. دواړه حیران ول. ادې تل د کورنۍ وظیفې په لیکلو ټینګار کوه، داسې یې نه پرېښودل. درس یې مهم ګاڼه. د دوی آینده یې ورپورې تړلې وه. دا وار یې خپله قلمونه له ګوتو ترې واخیستل او کورنۍ دندې ته یې پرېنښودل. پر دواړو مې نرۍ کمپلې واچولې. په تیاره کې حویلۍ ته ووتم. د بدرف یا د کمور د چټلۍ له څا څخه مې د لرګي درنه تخته وښویوله. د دې خوا مې ژورې ساه ژوروالی نه و معلوم، خو په دې کور کې یوازې موږ 8 کاله اوسېدلي وو. څا په دې 8 کلونو کې نه وه پاکه شوې. د برنډې د سر ګروپ مې مړ کړ. همالته په برنډه کې کېناستم. د زړه دربا مې په خپله اورېده. پاو کم 1 بجه مې د دروازې د لاستې د تاوېدو غږ واورېد. ورغلم. دروازه مې خلاصه کړه. سړي وار له واړه زما تر ملا لاسونه تاو کړل. عطر یې وهلي وو. ورو مې ورته وویل، په خیر راغلې. د سوکه وخندل او نور هم رانږدې شو، خو ما ترې مخ وګرځوه. د لاس راتېر کړ. لږ مې ځان ور مخکې کړ. سړی یو ګام شاته شو. تیاره وه، خو زما د اټکل له مخې دی د سا پر ژۍ ولاړ و. همالته مې ور برابر کړ. ورو مې د بل لاس په خپل لاس کې ونیو. سړی لږ راګرم شو. دا ځل یې مقاومت ونه کړ. ګوتې یې زما له ملا بېلې شوې. یو دم مې سړی ور ټېل وهه. سړی کوږ شو. چیغه یې کړه. لاندې په ټینګه په چټلۍ کې مې یوازې یو سړپ واورېد. سړی په څا کې ور ولوېد. غوږ مې ونیو. هېڅ درکې نه راته. ورو مې د څا پر سر د لرګي ډبله تخته کېښوده. کوټې ته لاړم. ګروپ مې ولګاوه. لور مې کراره ساه اخیسته. د دواړو اولادونو په منځ کې پرېوتم. تر یو څه وخته مې زړه دربېده. وروسته مې ځان ته قناعت ورکړ. له دې سړي بل لنګه نه خلاصېدم. څوک پوهېدل چټلو خلکو ته همداسې چټل ځای ښه ده. دا ډېر مردار انسان و. سهار وخته د باندې ووتم. زړه مې ولړزېد. د څا دړه لرې شوې وه. تر خلاصې دروازې پورې د لندې چټلۍ لیکه ښکارېدله. څا ته ودرېدم. په ټیکري مې پزه پټه کړه. د څا په خامو دیوالونو کې د لاس او پښو د تم کېدو ژوره ځایونه لاندې ښکارېدل. سړی له ساه وتلی و. حیرانه شوم. تخته مې بېرته سمه کړه. ځای مې پرېمینځه، خو لا هم ټوله حویلۍ د چټلۍ بوی نیولې وه. ورځ ووته. سړی معلوم نه شو، خو د دروازې له هر وا ټکېدا سره به له چاړې سره وروتم. بل سهار د جومات ملا او د کوڅې یو سپین ږیری راغلل. د چایو ست مې ورته وکړ. دوی هم بلنه ومنله. په برنډه کې مې پلاستیکي فرش ورته هوار کړ.
ډېرې خبرې د جماعت ملا کولې. د اول د اسلام نه نظره د نورو د حق د خوړلو په اړه اوږدې خبرې وکړې. د مسلمان د حق خوړونکي دوزخي وګاڼه. بیا یې د مامور قدوس د کرایې د ورکړې غوښتنه رانه وکړه. ویل چې مامور صاحب نیک او متدین شخص دی، 5 وخته جماعت ته راځي، حیا لري، له ډېره حیا په کوڅه کې ځوړند سر روان وي، بد په چا نه دی پیرزو. یو ځل یې جومات ته ګړۍ راووهله، بل وار یې بخوارۍ راوړه جومات ته، بل وار یې دروازه کېښوده. زه د ده له خبرو پوه شوم چې قرقولۍ والا مامور قدوس نومېده. ملا صاحب اوږدې خبرې وکړې. مامور قدوس یې د ابرو او عزت سړی وباله. دا یې هم وویل چې په دې وخت کې دا ډول نیک او حیاناکه کسان کم پیدا کېږي. دی یوازې 2 ځله درته راغلی و او په ډېر درناوي یې درنه کرایه غوښتې وه. دا وار یې موږ راولېږلو. ویل یې چې زه له ډېرې حیا نه د کور مخې ته نشم ورتلی، سیاسره ده. ویل یې چې پردی ناموس دی، جنجال نشم ورسره کولی. په پای کې یې وویل چې موږ د دارنګه خلکو عزت ته باید په سپکه ونه ګورو. یا د 2 میاشتو کرایه ورکړئ او یا له کوره ووځئ. 1 هفته وخت مې ترې وغوښت. فکر مې وکړ، نه مې کرایه ورکولی شوه او نه هم د کور نور خوند راکوو. د خامو دیوالو خولې را باندې لګولې. دغه کور ماته له قبر څخه سخت و. بل سهار د کور پیدا کولو پسې ووتم. له شور بازاره مې نور کرکه کېده. شور بازار مې ډېر بد ایسېده. لرې لاړم. د کابل په کمپنۍ کې له موټر ښکته شوم. ماشومتوب مې هم دلته تېر کړی و. دا ځای بې نقشې و. خام کورونه یې ډېر لړل. په تنګو کوڅو کې مې ډېرې دروازې وټکولې. 2 کوره مې پیدا کړل، خو کرایې یې لوړې وې. اخر مې یوازې 1 کوټه او 1 تشناب ومن. ګډ کور و، ښه لاره یې بېله وه. کور زما په څېر د یوې کونډې و. په کرایه ورسره وغږېدم. بیه یې ارزانه وه، یوازې 1.5 زر، خو د 5 میاشتو کرایه یې پیشکي غوښته. خواست مې ورته وکړ. دا هم پوهېدله چې په دې نمجنه زړه کوټه کې خدای که حیوان لا ګزاره وکړي. 3 میاشتو ته راټیټه شوه. 500 افغانۍ مې بیانه ورکړه. غرمه ستړی کور ته راغلم. ماشومان مې بندې دروازې ته ولاړ ول. بله ورځ له کوڅې یوه تېره غږ وویرولم. سړي نارې وهلې. د کور زاړه وسایل، زړې وسپنې او بترۍ، پلاستیک او وچه ډوډۍ یې اخیستل. ور ووتم. را مې وست. د کور ټول وسایل مې ور وښودل. ټول یې په 100 زره غوښتل. چنې مې ورسره وهلې، خو دومره مې پوه کړ چې ټکنده غرمه به راځي. سړی لاړ. غرمه راغی. اول مې کوڅې ته غاړه ور اوږده کړه. هېڅوک نه ول. بیا دواړه په بیړه د زرنج باډۍ له زړو وسایلو مو ډکه کړه. غرمه مې اولادونه د سپیرو خاورو ته ودرېدل. ماسخوتن له یو پلاستیکي فرش او 100 لوښو سره له کوره ووتو. ټکسي مو ونیوله. ساعت وروسته په کمپنۍ کې وو. کونډه په تیاره کې زما ورتګ ته حیرانه وه. کیلې مې ترې راواخیسته. 3 ورځې له کوره ونوتو. ما اولادونو مې په ګډه کوټه پاکه کړه. د لندو دیوالونو رالوېدلو ځایونو ته مو خټې ورټېل وهلې. سپین ګچ مو ورکړل. بله ورځ مو ماشومان نوي مکتب ته راسپارچه کړل. وخت ووت. 100 زره افغانۍ روانې وې او تلوپې. څومره چې په وخت تېرېده، هماغومره به مې د اولادونو د جامې پینې ور زیاتېدلې. پیوندونه به مې پکې ځای پر ځای کول. وروسته له 2 وخته خوړو سره عادت شو. سهار او غرمه. ماښام به وختي پرېوتو. وختي پرېوتا مو په ګټه وه. په خوب کې ډېره لوږه نه احساسېدله. یو سهار مې زوی د مکتب کالي اغوستل. ګېډه یې ننوتې وه. د سینې پښتۍ یې نیغې ولاړې وې. بل سهار راته کېناست. ویل چې مکتب پرېږدم. د بوټونو رنګولو چل راته وښیه. په غېږ کې مې ونیو. ور یاده مې کړه چې تر اوسه لا سارا کې چلیږي. بله ورځ د خوړو لپاره هېڅ هم نه ول. چادرې مې پر سر کړه. نانوایي ته ورغلم.